سلامونه درنو هیوادوالو. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره د ارګمي یا ټیغ په هکله خبرې کوم. ډیری ورته د معدې ګیس یا د معدې باد هم وایي. ښه، ارګمی څه ته وایي؟ په طبي اصطلاح موږ ارګمي ته برپینګ وایو. برپینګ یا د غازاتو په غیر ارادي ډول فرار له کوم ځای نه؟ له معدې نه یا هم له مرۍ نه. که چیرې غازات په غیر ارادي ډول له مرۍ خولې ته راشي ارګمی جوړوي یا له معدې خولې ته راشي ارګمی جوړوي. په ځینې حالاتو کې د وړو کولمو نه هم بادونه راجګیږي معدې ته او له معدې بالاخره مرۍ ته، او له مرۍ چې کله هم راوځي موږ په ستوني کې د ووکل کارډ په نامه یو سټرکچر لرو. ووکل کارډ دا فعل حال چې زه تاسو سره غږیږم زما आवाज په ووکل کارډ باندې جوړیږي. د اعصابو لخوا تحلیل او د ووکل کارډ لخوا आवाज ورکول کیږي. کله چې هم دا غازات پورته راجګیږي نو هغه ووکل کارډ ورته مخصوص आवाज ورکوي چې موږ او تاسو ورته ارګمی وایو، یا د هیواد په ځینې سیمو کې ورته ټیغ هم ویل کیږي. ښه، ځینې وخت دا ارګمی سایلنٹ وي، خاموشه وي، او په ځینې حالاتو کې आवाज لري. که چیرې ارګمی بد بوی وکي نو موږ ورته په طبي اصطلاح ډسپپسیا وایو. ډسپپسیا یا د خوړل شوو موادو نه هضمېدل. که چیرې خواړه وخورو مسلما دا خواړه به راځي معدې ته او معده کې به د هضم پروسه شروع کیږي. که چیرې په سمه توګه د هضم پروسه شروع نشول او خواړه له حده زیاته او له وخته ډیر پاتې شول نو خوسا کیږي او بالاخره د ډسپپسیا په نامه تکلیف جوړي. سوء هاضمه یا بد هضمي. ښه، ډسپپسیا. راځو مستقیما ارګمي ته کله جوړیږي. د ارګمي د جوړېدو تر ټولو یو ستر علت ته ایروفیجیا وایي. ایروفیجیا څه معنا؟ د هوا خوراک یا د هوا تیرول. شاید عجیب ښکاره شي چې هوا هم خوړل کیږي. اوس په هکله غږیږو چې یو څه واضح شي. ایروفیجیا یا د خولې د لارې د خوراکي توکو سره د هوا تیریدل. کله چې هم موږ خواړه خورو او د ژولو په وخت کې خبرې وکړو یا خلاصه د خوراک په وخت کې خبرې وکړو نو دغه مواد د خوراکي توکو سره یو څه هوا هم لاندې ځي. فرضاً دا مرۍ ده، دا زموږ معده ده او دا هم کوچنۍ کولمې چې لومړۍ برخه یې اثنای عشر ده. د معدې لاندنی سفنکټر کوم ځای کې چې معده او مرۍ سره یو ځای کیږي دې ته ګسټرو اسافیګل سفنکټر وایي. ګسټرو اسافیګل سفنکټر یا په ځینو کتابونو کې لوور اسافیګل سفنکټر ورته ویل شوی. ګسټرو اسافیګل جنکشن یا لوور اسافیګل سفنکټر یا هغه مخصوص شیردان چې د مرۍ او د معدې ترمنځ موجود ده. ګسټرو اسافیګل جنکشن یا هغه مخصوص شیردان چې د مرۍ او د معدې ترمنځ موجود ده. دغه شیردان ډیر اساسی او مهم رول لري. کله چې موږ خوراکي توکي وخورو او راځي خولې ته، له خولې د ژولو نه وروسته د مارپیچو حرکاتو په واسطه ځان را رسي مرۍ ته او د مرۍ بالاخره راځي معدې ته. کله چې خواړه راځي دا سفنکټر یا دا شیردان وازیږي. کله چې خواړه راننوتل معدې ته نور بندیږي. په ځینو حالاتو کې موږ د مرۍ په پورته سر کې هم یو سفنکټر یا شیردان لرو چې هغه ته اپر اسافیګل سفنکټر وایي. اپر اسافیګل سفنکټر یا هغه شیردان چې د مرۍ په پورتنۍ برخه کې موجود ده او لیدل کیږي. ډیری وخت داسې پیښیږي چې موږ د خوراکي توکو سره هوا تیره کو. کله چې هوا تیره شي له بره پې باندې د مرۍ پورتنی شیردان بند شي او له لاندې پې د مرۍ لاندینی شیردان بند شي نو هوا ایساره شي په مرۍ کې. دغه هوا بیا معمولا د ارګمي په شکل باندې بیرون اخراج کیږي او دا د کوم تکلیف نښه نه ده. ښه،
که په خوراک کې یا د خوراک په منځ کې خبرې کوو یا د سګرټ څکونې عادت لرو یا د هر ملحوظ پر اساس زموږ دا جنکشن مریض وي په خپله په سمه توګه فعالیت ونه کړي نو هوا راځي را انتقالیږي چیرته معدې ته مسلما واضح خبره ده چې کله په معده کې هوا زیاتیږي نو معده به داسې پړسي داسې څومره چې معده پړسیږي هغومره فرضاً که دلته متوجه شو څومره چې معده پړسیږي هغومره به ورسره دا جنکشن وازیږي درست د معدې او د مرۍ ترمنځ چې کوم جنکشن ده دا به زیاتیږي وازیږي چې څومره هم واز شو تیزابو ته به مجال مساعد کوي چې پورته لاړ شي ولې که تیزاب یا مایعات پورته لاړ نشول نو په ټوله معنا هوا وبخي په ټوله معنا هوا خو پورته راځي دغه هوا ارګمای جوړي کچيري د خولې د لارې خارج شوله که غږ وکړو نو هغه ووکل برپنګ ورته وایي یا غږ لرونکی ارګمای او که غږ ونه کړو نو سایلنت یا خاموشه ده راځو علتونو ته ولې موږ ارګمای لرو او کوم ارګمي خطرناک دي ښه ایټیالوژي یا علتونه کله ارګمای باید جدي وڅارل شي چې د نورو ناروغیو سره مو مخ نه کړي تر ټولو مهمه ایټیالوژي یا علت ایروفیجیا یا د هوا خوراک یا د هوا تیرول دي کله هوا له موږ تیریږي کله چې د ډوډۍ خوراک په جریان کې خبرې کوو غورې کوو مجلس کوو نو هوا تیریږي سموکینګ یا د سګرټ څکونه یو بل علت ده چې هوا د هاضمې جهاز په پایپونو ته یا مرۍ ته انتقالیږي د دې ترڅنګ د ګسټرواسافیګل ریفلکس ډیزیز یا ګرد یا د مرۍ او د معدې ترمنځ موجود شیردان که چیرې واس پاتې شي په سمه توګه خپل فعالیت ونه کړي هدف مې دا ځای ده تیزاب مایعات او ګازو ته اجازه ورکوي چې پورته لاړ شي همدا رقم پایلوریک انسټیبیلیټي یا پایلوریک ریلکسیشن پایلوریک ریلکسیشن څه معنا کله چې معده او کولمې سره یو ځای کیږي یعنی دا ساحه دلته زموږ وړې کولمې دي او دا وړې کولمې داسې بالاخره راغلي دي له معدې مواد را انتقالوي وړو کولمو ته که چیرې دلته موجود شیردان په سمه توګه بند و واز نشي نو له وړو کولمو هم بادونه پورته راجګیږي چې معمولا خوسا او بدبویه وي ډیری وخت ترخی ترشي اوبه احساس کیږي دغه ترخی اوبه د تریخي مواد دی د بایل په نامه مواد دي چې راځي وړو کولمو ته له وړو کولمو معدې ته او له معدې بالاخره همداسې پورته ځان راجګي دغه ټول د ارګمیو علتونه دي په خوراکي توکو کې په ځینې ګازداره مشروبات دي لکه کولا پیپسي او امثالو هم چې دته موږ کاربونیټډ ډرینکس وایو دا ټول د بادونو د ارګمي سبب ګرځي حبوبات خصوصا لوبیا نخود که چیرې خورو د بادونو سبب ګرځي د سټرس کورنۍ کې سټرس فروټس کې لیمو مالټه نارنج دا د بادونو سبب ګرځي ځکه سوډا لري ښه که چیرې په مکرر ډول ارګمي لرو او دغه ارګمي له کلونو نه دوام کوي نو علت باید وڅېړو که چیرې علت د مرۍ او د معدې ترمنځ د موجود شیردان یا د ګسټرو اسافیګل جنکشن تکلیف و یعنی دا شیردان په سمه توګه د بدن د عصبي سیستم لخوا نه کنټرول کېده په خپل سرواز و بند پاتې کېده دلته د ارګمي موجودیت ممکن مکرر شي ولې په ټوله کې 10 ارګمي په یوه ورځ کې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا او د ځینو موثقو ریفرنسونو لخوا نورمال بلل شوي دي که چیرې د ارګمیو تعداد له 10 زیاتیږي نو باید علت یې وڅېړو که چیرې علت ایروفیجیا وله نو کولی شو چې موږ د عادت په بدلون دا معالجه کړو که چیرې سګرټ د دې تکلیف د منځ راتګ سبب ګرځېدلی نو بهتره ده چې سګرټ متوقفه کړو که پایلوریک ریلکسیشن منځ راغلی وي د هغه علت باید وڅېړو چې څه ده او علت یې باید برطرف کړو
ډیری وخت د صفرا کیسې نه موجودیت د دې نقصې سبب ګرځي. په هغې صورت کې بهتره ده چې چیرې د صفرا کیسه نه وي موجوده، عملیات شوي وي، نو کولی شو چې په خپل ژوند کې عدلون بدلون راوړو تر څو دا وضعیت مهار کړو. کاربونیټډ ډرینکس یا د انرژي بابس کلو، پیپسي و، کولا، دا ټول د دې ترڅنګ چې بلا تاوانونه لري د نس د بادونو سبب ګرځي او د ارګمیو سبب ګرځي. ښه که چیرې ګرد موجود وي یا د مرۍ خوله وازه وي او په نتیجه کې بار بار تیزاب پورته جګ شي، درست، نو څه جوړوي؟ له ټولو مهمه هارت برن یا د سینې د قفس سوځېدل. ډیری وخت په ارګمي کې ترخه ترشه مواد خولې ته راجګیږي. دا نو په دې معنا چې د مرۍ خوله مطلقه توګه وازه ده. کله چې دا ترخه او ترشه مواد پورته راجګ شول، مرۍ ته پاتې کیږي، د مرۍ د تخریش سبب ګرځي او سوځنده دردونه منځته جوړوي. همدا رقم د خولې بد بوی یا فاول سمیل یا هالیتوسس، دا هغه څه دي چې که چیرې د مرۍ خوله وازه پاتې شي منځته راځي. د مرۍ د خولې د وازېدو یا د ګسټرواسافیګل ریفلکس ډیزیز یو علت برپینګ ده. یعنی دا میرر ایمیج دی، هم ګرد د ارګمي سبب ګرځي او هم ارګمی که کلونه دوام وکړي د مرۍ د خولې د وازېدو سبب ګرځي. دلته اساسي نقطه زموږ او ستاسو دپاره څه ده؟ ګورئ که چیرې د معدې دا ساحه واخلو، زوم یې کړو، د مایکروسکوپ لاندې وګورو، نو حجرات یې داسې حجرات دي، سمپل کلمنر اپیتیلیم، سمپل کلمنر او په منځ کې یوه حجره د ګابلټ په نامه موجوده ده چې میوکس جوړوي. دا خو د معدې هغه نورمال ساختمان ده. هره حجره هم یوه هسته لري او په هسته کې بیا موجود نور سټرکچرونه دي. ګستریک اپیتیلیم، د ګستریک اپیتیلیم یا د معدې د دیوال حجرات څه ډول دي؟ کالمنر یا څه رقم چې په شکل کې ګوري، ګستریک اپیتیلیم. که د مرۍ دا ځای واخلو او دلته یې د مایکروسکوپ لاندې وګورو، زوم یې کړو، نو په هغو کې چې کوم حجرات موجود دي هغې ته سکومس سیلز وایي. سکومس سیلز یا د سکومس حجرات دا رقم شکل لري د سکومس حجرات. په مرۍ کې بیا سټاډیفاید سکومس دي، یعنی دوه درې لایې سر په سر سره په یو بل باندې دا حجرات پراته دي، سټاډیفاید سکومس اپیتیلیم. ښه، دغه سټاډیفاید سکومس اپیتیلیم په مرۍ کې ده، سټاډیفاید یا دوه درې لایې او پردې، سټاډیفاید سکومس اپیتیلیم. ښه، کله چې تیزاب او خوړل شوي مواد په مکرر ډول پورته جګ شي، درست، یعنی دا زموږ مرۍ شوه، دا هم معده. دلته د مرۍ خوله وازه ده، تیزاب بار بار پورته جګیږي، خوړل شوي خواړه پورته جګیږي، غازات پورته راځي، ارګمي جوړوي. که تیزاب بار بار مرۍ ته راجګ شول، نو دلته زموږ د بدن دفاعي سیستم په مرۍ کې تیزاب نشي زغملی. کله چې په مرۍ کې تیزاب ونه زغمل شي، نو لاس په کار کیږي او په مرۍ کې ځینې بدلونونه راولي. هغه بدلون څه ده؟ دغه حجراتو کې بدلون راولي او دغه بدلون غیر نورمال ده. دې ته موږ میوټیشن وایو. میوټیشن، لیونتوب، وجود مجبور شي چې د تیزابو سره د جوړامد دپاره د مرۍ حجراتو کې بدلون راولي. کله چې بدلون راغی، دې ته وایي انټسټینل میټاپلیزیا. انټسټینل میټاپلیزیا یعنی د دې په خاطر چې زموږ خپل وجود، زموږ مرۍ د تیزابو له تخریش نه وساتي، اتومات لاس په کار کیږي او په مرۍ کې هم هغه ډول حجرات جوړوي کوم چې په معده کې موجود دي. ځکه په معده کې چې کوم حجرات دي، د هغو له جملې یو دا ده چې ګابلټ سیلز ورته وایي، او د ګابلټ سیلز وظیفه بیا د میوکس په نامه د موادو ترشحات دي. میوکس هغه سلیخناکه بلغم ډولي مواد دي چې د معدې دا ځایونه یې ټول پوښلي دي او دا ځایونه د معدې پوښلي دي او تیزابو ته اجازه نه ورکوي چې دلته تخریب و سوري و زخمونه جوړ کړي. همدغه وضعیت دفاعي سیستم راخلي، په مرۍ کې تطبیقوي. ښه، دلته په مرۍ کې خصوصا په دې ساحه کې په نورمال ډول باندې کم حجرات موجود دي؟ دا سټاډیفاید سکومس اپیتیلیم.
دلته د تیزابو سره د توافق دپاره مجبور و مکلف ده چې وجود د مرۍ حجرات هم داسې کی لکه د معدې حجرات. دې وضعیت ته وایي انټسټینل میټاپلیزیا یا په مرۍ کې د کولمو د معدې حجرات. همدغه حالت ته موږ بیرټس اسافیګس وایو. بیرټس اسافیګس بیرټس اسافیګس نیمه سرطانی حالت ده، یعنی سرطان ته ورتلونکی وضعیت. که متاسفانه د مرۍ سرطان واقع شو او وخت پې تیر شو، دویم او دریمه درجه کې بیا معالجه نه لري. نو د دې په خاطر هدف دا نه ده چې خدای نخواسته تاسو وډارول شئ او دا یو تش ارګمي تر شا هم د سرطان ضوابط وګورئ. ولې ارګمی کولی شي عادي د خوراکي توکو نه پیدا شي. دغه ټیغ یا ارګمی کېدلی شي چې خوراک کې د خبرو نه پیدا شي، د سګرټ څکونې نه پیدا شي، د معدې د مختلفو ناروغیو خصوصا د اچ پایلوري د ګسترایټس یا د اچ پایلوري میکروب کله چې د معدې د التهاب او عفونت سبب وګرځي، هضم په سمه توګه نه کیږي او دلته ګستریک ګیسز یا د معدې ګازونه جوړیږي. دغه غازات معمولا باید د خولې د لارې موږ د برپنګ یا د ارګمي په شکل بهرني محیط ته اخراج کړو. د دې ټولو ترڅنګ زموږ دپاره مهمه څه دي؟ که چیرې ارګمی هره ورځ 10 دانې یا تر 10 کم وي، نو هیڅ مشکل نشته، د خپل عادي روزمره ژوند ته مو دوام ورکوي پرته له دې چې په دې هکله تشویش وکړي. که چیرې د ارګمیو تعداد په یوه ورځ کې له 10 زیاتیږي او دا حالت مکررا موږ تجربه کوو، نو په هغې حالت کې د دې مخکې له دې چې د ګسټرو اسافیګل ریفلکس ډیزیز یا د مرۍ د مرۍ او د معدې ترمنځ شیردان واز شي، لا پسې واز شي، تیزابو ته اجازه ورکړي چې راجیګ شي، باید لاس په کار شو، علت پیدا کو، هغه برطرفه کو. ځکه دغه ارګمي د کلونو نه وروسته زموږ سرطاني ناروغیو ته لاره جوړوي چې هغه عبارت ده د بیرټس اسافیګس. او کله چې بیرټس اسافیګس منځته راغی، له دې وروسته دویم حالت ته موږ اډینو کارسینوما وایو. اډینو کارسینوما اف اسافیګس یا د مرۍ سرطان چې بالاخره انجام هم مرګونه دي. په دې هیله چې دا معلومات یو څه ګټور تمام شوي وي. مننه.